الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الله رب العالمین د انسان یو لوی مقصد د پاره پیدا کړی چې هغه مقصد د الله رب العالمین بندگی او عبادت ده. چې الله رب العالمین دا مقصد خپل قرآن مجید کې ذکر کړی چې هر څوک یو بیانې دا مقصد، هر یو عالم بیانې، هر یو شیخ دا مقصد د الله رب العالمین د خلقو ته بیانې، هر یو مفسر او محدث دا مقصد بیان کړي او بار بار دا مقصد بیانېږي. الله رب العالمین قرآن مجید کې فرمایي: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما جنات و انسانان نه دي پیدا کړي مگر خپل بندګي او عبادت لپاره، چې هغه بندګي او عبادت د الله رب العالمین چې ادا شي نو دغه مقصد به د انسان د پیدایش به پوره شي. که چېرې هغه سانوش نشي چې الله رب العالمین څه دپاره دا انسانان پیدا کړي دي، هغه مقصد د الله رب العالمین پوره نه کړي نو د پیدایش باسي، فالتو به لاړ شي او مذاق به شي داسي. ځکه دا انسانان د الله لعب دپاره نه دي پیدا شوي. دا انسان دا ګمان ونه کړي چې زه به دغه شان پرېښودلی شم او ما سره به حساب و کتاب ونه کشي. د وجې نه الله رب العالمین قرآن مجید کې فرمایي: ایحسب الانسان ان یترک سدی. انسان دا ګمان کوي چې دا به فالتو پرېښودلی شي، بې فایدې به لاړ شي، و دا ګمان دې نه کوي. ځکه د انسان دغه ګمان په ځان باندې کوي چې زه هسې پیدا شویم، خو قیامت پورې چې کله الله رب العالمین دا انسان راګیر کړي او هلته به الله رب العالمین د انسان باره کې فرمایي، بیا د انسان دنیا کې وخت تیر کړی او ژوند یې تیر کړی و، فلا صدق ولا صلی. دی به یې لمونځ نه کوله او نه به یې صدقې ورکولې، ولکن کذب وتولی. تکذیب یې کولی، د الله رب العالمین کتاب یې دروغجن ګڼل، د الله انبیا به یې دروغجن ګڼل. او دارنګې چې نبی صلی الله علیه وسلم کوم احادیث مبارکه دي، الله رسول صلی الله علیه وسلم کوم خبر دي، دا به یې دروغجن ګڼله. وتولی او مخ به یې اړوله. ځکه یو انسان د یو شي تکذیب وکړي، دروغجن یې وګڼي، وی نه مني، خو بیا هم مخ هغې طرف ته ګرځولي. یو کس خبره نه مني خو بیا هم مخ هغې طرف ته ګرځولي، نو بیا هم هغه سړي باندې دومره روب او دبدبه نه وي، دومره خفګان او دغه رنګې غم چې کم دی ته نه محسوسېږي. او چې کله د انسان دروغ هم وایي هغې باندې، خبره هم ورله نه مني، تصدیق یې نه کوي او مخ یې هم واړئ، نو دا سړي باندې ډېر زیات ګران پرېوځي بیا. ځکه الله رب العالمین د انسانانو سره ډېر زیات مینه او محبت لري. هغه خلکو سره چې الله رب العالمین ته کم خلک نږدې د الله بندګي او عبادت کوي، الله رب العالمین هغه انسانانو سره مینه او محبت لري. که چېرې دا انسانان د الله رب العالمین تابعداري صحیح معنو سره ونه کړي، الله رب العالمین ته متوجه نشي، الله بندگی خو نه کړي، نو بیا الله رب العالمین د انسانانو سره محبت نه کوي. ځکه الله رب العالمین هغه انسان سره مینه محبت ساتي چې کم انسان الله رب العالمین سره محبت کوي، کم انسان د الله رب العالمین پیغمبر جناب محمد صلی الله علیه وسلم تابعداري کوي. د وجې نه الله رب العالمین قرآن مجید کې فرمایي د خلکو ته: ای پیغمبر او د خلکو ته ووایه، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني یحببکم الله. که چېرې تاسو د الله رب العالمین سره محبت کول غواړئ
نو د پیغمبر جناب محمد صلی الله علیه وسلم تابعداري وکړي نو الله رب العالمین به تاسو سره مینه محبت وکړي. خو دا خلک تابعداري چېرته کوي؟ محمد صلی الله علیه وسلم خبرې چېرته مني؟ نه مني. چې ونه مني نو الله رب العالمین ورسره محبت نه کوي. چې الله چا سره مینه محبت ونه کړي نو هغه دنیا کې هم ذلیله کوي، دنیا کې هم در په در ګرځي بیا او آخرت کې هم. د خلکو باندې نن او سبا دا سخت راځي، غریبي راځي، لوږه تنده راځي. دا وجه څه ده؟ وجه دا ده چې دی الله رب العالمین راضي کړی نه دی که نه. که چېرې دی خپل الله راضي کړي، خپل الله ته متوجه شي، الله رب العالمین نه دعاګانې وغواړي نو دی باندې به ښه حالت به راشي، فراخي به دیو باندې راشي، مال او دولت به ورله راشي، بچي به یې پیدا شي او دارنګې ښه حالت کې به اوسېږي، د خوشحالۍ حالت کې به یې بیا غمونه به یې لرې شي، پریشانیانې به یې بیا لرې شي که نه. خو دا خلک داسې نه کوي. کله چې هم سخته دی باندې راشي نو خپل الله ته نه متوجه کېږي. الله رب العالمین قرآن مجید کې د خلکو حالت ذکر کوي. واذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا. کله چې دیو ته مصیبت ورسیږي، شر ورته ورسیږي، تکلیف ورته ورسیږي نو دی څه کوي؟ دی بیا جزې فضې کوي هغه وخت کې. وایي دا چې موږ ته تکلیف را ورسېده، مال رانه لاړی، بنګله او ګاډۍ رانه لاړه، بچي رانه لاړی، مور و پلار رانه لاړی، ښځه رانه لاړه. دغه خبرې بیا کوي. الله رب العالمین ته بیا نه متوجه کېږي. او هغه وخت کې چې کوم دی دا جزې فضې کوي بیا. او چې کله د انسانانو ته خیر ورسېږي نو بیا څه کوي؟ بیا نور خلک هم د خیر د کارونو نه منع کوي. چې تا ته یو بنګله یو ګاډی ورته میلاو شو، ښه حالت دی شو، نو بیا الله رب العالمین شکر ادا کوه هغه وخت کې. الله شکرګزار بنده جوړ شه. د وجې نبی صلی الله علیه وسلم په باره کې راځي وایي دی به ټوله شپه الله رب العالمین ته به ولاړو، د الله بندگی به یې کول، عبادت به یې کول، دومره چې قدم مونه به یې وپړسېدل، ډېر زیات به یې ستړی شو. عایشه رضی الله تعالی عنها ورته وایي ای د الله رسوله ستا مخکیني او رستني ګناهونه خو بخښلي شوي دي، ته ولې په ځان باندې دومره سخته تېروې؟ ولې ځان دومره تکلیف او مشقت کې دی اچولی؟ ولې داسې کار کوې؟ خو نبي صلی الله علیه وسلم ورله جواب څه ورکوي؟ آیا زه د الله رب العالمین شکرګزار بنده جوړ نشم؟ الله رب العالمین ته زه متوجه نشم؟ یعنی شکر د ادا کول د الله رب العالمین د نبی صلی الله علیه وسلم طریقه وه. د الله رسول سننو یو سنت دا ده چې د الله رب العالمین شکر ادا کړی شي. ځکه مخکې چې کوم انبیاو تیر شوي دي د الله رب العالمین، کوم پیغمبران، کوم رسولان د الله تیر شوي دي، د ټول د الله رب العالمین بندگی کول، د الله عبادت کول، نیکان خلکو او دارنګې شکر به یې ادا کو. که چېرې انسان شکر ادا نه کړي نو بیا دا شکرګزار بنده د الله رب العالمین جوړ نشي، نو بیا په دې باندې الله مهربانه کېږي نه. بیا الله داسې انسان نه خوښوي چې شکر د الله رب العالمین نه ادا کړي. نو الله رب العالمین دغه لوی مقصد دپاره دا انسان پیدا کړی چې د الله رب العالمین بندگی وشي، د الله عبادت وکړي، او هغې نه وروسته چې کوم نعمتونه الله رب العالمین د انسان باندې کوي بیا د الله رب العالمین شکر ادا کړي. چېرې دا شکرګزار بنده د الله جوړ نشي نو بیا د دنیا ته راتګ د انسان او دنیا کې اوسېدل د انسان هسې فالتو دي، لهو العیب دي. بیا د انسان څه ګمان کوي چې زه د دنیا ته راغلی یم، همیشه به دلته اوسېږم، همیشکې ژوند به دلته تېروم؟ داسې نشته. ځکه یو ورځ په د انسان باندې مرګ راتلونکې ده، د مرګ نه خلاصېدون نشته. د مرګ انبیا هم نه دي پرېښي، نیکان خلک هم نه دي پرېښي.
چې هغه پاتې نشو د دنیا کې، الله رسول پاتې نشو، صحابه د دنیا کې پاتې نشو باقي، نو موږ به پاتې کېږو ولې؟ نه. چې ډېر عمر دې هم شي 80 او 80 کاله، د وجې نه نبي صلی الله علیه وسلم همدغه عمر خپل امت دپاره ذکر کړی دی چې د دې په مابین کې به دوی ته مرګ راځي. هغه ډېر کمتر انسان داسې چې 100 کالو ته خیږي او دومره عمر به یې شي، خو دې نه علاوه نور خلک همدغه عمر به یې دی. نو دې وجې نه الله رب العالمین ته متوجه کېږي. الله رب العالمین نه دا غواړي چې الله په مونږ باندې مهربانه شه، مونږ سره ښه معامله وکړه، دنیا کې هم آخرت کې هم. خیر دی که دنیا کې در باندې سخت راشي نو پروا نه کې، آخرت کې الله رب العالمین تا دپاره بیا انعامات تیار کړي دي، ښه مرحلې به دي هلته، ښه ژوند به یې تېروي، ښه مزې او چرچې به دي هلته. دې وجې نه الله رب العالمین فرمایي ان للمتقین مفازا، متقیانو دپاره بیا هلته کامیابي ده، جنتونه د نعمتونه به الله رب العالمین والله هلته ورکوي. او که چېرې داسې نه شي نو بیا نعمتونه چېرته دي، بیا جنتونه چېرته، بیا خو عذابونه دي، د جهنم عذاب به یې سکي، بیا عذاب ته به ځي. د وجې نه هر یو انسان باندې مر راځي، مر نه خلاصېدون نشته. کل نفس ذائقة الموت، هر یو انسان به یې مر سکي. چې مر در باندې راځي رورا نو بیا الله رب العالمین ته متوجه شه، د الله بندگی او عبادت وکړه. الله رب العالمین څه مقصد دپاره ته پیدا کړي، هغه مقصد د الله ادا کړه. که که چېرې داسې نه کې، هسې ټوله شپه په غلط کارونو کې، په ګناهونو کې او شراب او څښاک کې تیر کړي، نو بیا د الله مقصد چېرته ته ادا کړه؟ الله رب العالمین هغه صحابه او صفات قرآن مجید کې بیانوي. الله رب العالمین صحابه مبارک وایي تتجافى جنوبهم عن المضاجع ويدعون ربهم خوفا وطمعا. صحابه هغه خلکو چې دا دې اړخونه د دې بسترونه به جدا کېدلې، څه دپاره؟ خپل الله رب العالمین به یې بلل، خپل الله رب العالمین ته به یې متوجه کېدل، الله ته به یې پاسېدل، الله عبادت او بندگی به یې کول دی صحابه. الله رب العالمین دقه د وجې نه دا صحابه دنیا کې اوسېږي او جنت بشارت ورله ورکړی. دنیا کې دا صحابه اوسېږي، الله رب العالمین خپل قرآن مجید کې فرمایي رضی الله عنهم ورضوا عنه، الله رب العالمین دیو نه راضي دی او دی د الله نه راضي. دا صحابه او صفت الله رب العالمین قرآن مجید کې بیان کړی دی. ولې؟ ځکه چې دی هر وخت خپل الله ته ولاړو، خپل الله رب العالمین ته دعاګانې به کول، جړاګانې به والله کولې او خپل الله ته متوجه. دې صفت په وجه الله رب العالمین دا خلق وبخل او جنت تیانې وګرځول، جهنم نه یو ساتل. که چېرې داسې نه شي مونږ تاسو دا صفت د صحابه او ځان کې رانولو، د الله رب العالمین بندگی او عبادت ونه کو، نو بیا مونږ دپاره جنت نشته. ګورئ جنت الله رب العالمین عبادت گزار بندگانو دپاره تیار کړی دی، هغه خلکو دپاره چې د الله رب العالمین بندگی صحیح معنو سره کوي او نبی صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې کوي، نو هغه خلکو ته الله رب العالمین د جنتونه تیار کړي دي. ځکه یو انسان یو ځای کې مزدوري کوي، محنت او کوشش کوي، نو هله هغې نه وروسته به د دې تنخواه به ورته میلاو شي، پیسې به ورته میلاو شي، د دې هغه بدله به ورته میلاو شي چې کله دغه شان وکړي. چې داسې نه یو ځای کې وخت تېروي او محنت او مزدوري دې نه یې کړي، مالک له د هغې کار چې کم دې ته حواله شوي هغه نه ادا کړي، نو مالک به دې له پیسې نه ورکوي، بیا دې ته تنخواه درته نه میلاویږي. نو دغه شان الله رب العالمین چې د دنیا ته رالیږلي، څه تیار که الله رب العالمین دپاره، هغه آخرت هغه ژوند دپاره څه تیار که، هغه جنت نعمتونه چې حاصلوي نو هغې دپاره څه تیار که. چې داسې نه
نو جنت نعمتونه بیا درته چېرته میلاویږي، چېرته نه به حاصل شي دا جنت نعمتونه تا ته، بیا نه حاصلېږي. او الله رب العالمین هغه جنت ته غواړي، که چېرې هغه ښایسته نعمتونه غواړي، کامیابی ژوند غواړي، نو بیا الله رب العالمین بندگی کوه، الله ته متوجه کېږه. که چېرې داسې نه نو بیا به الله رب العالمین تا سره کومه معامله به کوي بیا. ځکه الله رب العالمین چې د انسان د فانی دنیا نه بوځي نو خامخا به یو ځای ته رسوي، یا به جنت ته ورسېږي یا به جهنم ته ورسېږي. اوس داسې کار وکړه د الله رب العالمین ته متوجه شه، د الله بندګي او عبادت وکړه، او الله رب العالمین چې کوم مقصد دپاره پیدا کړی د الله هغه مقصد پوره کړه، چې دا دې پوره کې هغې په بدل کې به الله رب العالمین به درله جنت درکړي. ځکه تکلیفونه خو به در باندې راځي، مصیبتونه به در باندې راځي، خو الله ته چې متوجه شي، الله رب العالمین بندگی عبادت په وکړي، نو دغه مصیبتونه او دغه تکلیفونه بدله الله رب العالمین درله درکوي. بیا خیر دی که بې خوبي دي شي، خوب دې خراب شي، شپې پاسېږي الله رب العالمین ته ودرېږي، نو پروا نه کړي، دا خوب بدله الله رب العالمین درله درکوي. که چېرې ته یو ځای کې څوکیداري کوي، یو بنګلې ته ولاړ یو غټ انسان یو باچا څوکیداري کوي، نو هغه بدله درله درکوي، پیسې ورته میلاو شي، کټه مرتبه به درله درکړي. نو دغه شان د الله رب العالمین دپاره چې ته شپې ودرېږي، د الله رب العالمین دین څوکیداري کوي، د الله کتاب څوکیداري کوي، د الله رب العالمین کم علما دي کم طلبا دي د دې څوکیداري ته کوي، بیا به الله رب العالمین درله بدله درکړي، بیا به ستا بدلې به درته میلاویږي. ګورئ داسې مه کوه، داسې ګمان چرې ونه کړي چې الله رب العالمین به را سره ښه معامله ونه کړي. الله به را سره ښه معامله کوي، خو څه چې کله الله ته متوجه شي، ته الله رب العالمین یاد کړي نو الله به تا یادوي. دیو جن الله رب العالمین فرمایي فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. وایي تاسو ما یادوئ زه به هم تاسو یادوم، زما شکر ادا کوئ او ناشکري مه کوئ. چې کله هم دا انسانان الله رب العالمین ته متوجه شي، الله یاد کی، الله ذکر وکړي، الله دپاره عبادت او بندګي وکړي، نو الله رب العالمین هم دا انسانان یادوي. بیا او که چېرې داسې نه وي د الله رب العالمین بندګي دا انسانان نه کوي، الله ته متوجه کېږي نه، الله عبادت نه کوي، نو بیا الله رب العالمین د انسانانو باندې بیا غضب کوي، غصه کېږي بیا د انسانانو باندې، رحمت به بیا به دې باندې عذاب را نازلوي. که چېرې الله رب العالمین ته د انسانانو متوجه شي او الله بندګي او عبادت یې ښه معنو سره وکړي، نو الله رب العالمین د انسانان بیا بخي، ښه معامله بیا ورسره کوي الله رب العالمین، بیا جنتونو ته بوځي، جهنم نه یې ساتي. نو دیو جن انسانانو باندې الله رب العالمین خپل بندګي او عبادت دا فرض کړی، لازم کړی چې الله رب العالمین بندګي به د انسانان کوي، د الله رب العالمین عبادت به دا کوي. که چېرې داسې ونه کړي نو بیا د انسانان دې په مقابل کې بیا دیو ته جنت نه میلاویږي. چې جنت حاصلول غواړي نو الله رب العالمین بندګي کوه، د الله عبادت کوه، الله ته ودرېږه، الله ته جړاګانې کوه، الله ته زاریګانې کوه، چې بیا قیامت پر ورځ دا ارمانونه کې چې هی کاش الله ما دنیا ته واپس کا او دنیا کې زه بندګي او عبادت وکم، اگر چې 2 رکعته مزد دي هغې ټیم مال راکا، دا ارمان به بیا نه کړي، هغلته بیا ښه معامله به در سره کېږي. که چېرې دنیا کې داسې وخت تېر کړي، ښه وخت تېر کړي، الله رب العالمین بندګي کوئ صحیح معنو سره، د الله رب العالمین ته متوجه شي، او الله رب العالمین نه دعا ده چې الله رب العالمین دغه بندګي عبادت په مقابل کې مونږ ته جنت راکړي، الله رب العالمین جهنم نه وساتي. وما علینا الا البلاغ المبین.